واسې چې کار ول وګورم سوي سی ویلو بڑا سړی ویل دا په موږ دا خو راوځه بل ځای ته یار دا خو ستاسو ذمہواری دی وای زما موبایل دی په هغه دي که ځوانان ناست دي کالو دوه دې خو لارې ته راوځه دا موږ نن بیا ملګرو د خیره سره په داسې یو عمل کې رواني چې دا پته به تاسو ته اخیره کې ولګي چې موږ چېرته رواني خو دومره تاسو پوه شوئ چې موږ په تیمرګره کې ډېره لخته ستانه شو تاسو خپل ګپ لګوئ خیر دی نو دا اوس موږ تاسو څنګه پوه شوئ په ډېره لخت باندې رواني موږ یو ځل بیا خپل ملګري ښاغلي محمد بیدار بخت روان کړي یو مونږ مطلب چې دا جو پراز دی د معمول مطابق پرون مې زده ذکر کړو چې لاهور نه تشریف راوړی دی بلوز خو دلارم صاحب دی د معمول مطابق د خیره دا خو ما او دی د دلارم صاحب ما او تا د کله نه ناس ولاړي د 2003 څلورم نه نو دا شل کاله وشو زما او د پراز په 2015 کې دلته راغلی دی جاب شوی که نه 2017 کې 17 کې 18 کې بیا ملاقات او په 18 کې زمونږ ملاقاتونه وشو نو نه شپږم کال دی په سکول کې دی په لسم کې و نو زه په شپږم یا اووم 5 نه پیژانده خو لکه بیا به دی مطلب چې و بس بیا بهرحال موږ د 10-12 کالو نه بهرحال دا چې بیا دلارم صاحب چونکې د کلاس پیلو دی دا دی که سالار دی دا ټول ملګري دي نو اوس دا موږ دغه چوک ته رالو او زه اوس تاسو په وخت کې بوزم تاسو به ډېر زیات انجوای کوئ چې دا سړی تاسو ځان له خپل ګپ لګوئ که تاسو دا هم عمر یو دوی دواړه هم عمر لري او زما عمر دغه د خیره 27 به شي په دې اپریل کې انشاءالله شاته که چا پټ پراز خبره نه کوم زه د پراز ذمہوار نه یم زه بخ بیدارم زمونږ ورور دی زه د ده تالیفي قلب دپاره ویم چې دی اوس د 32-33 کالو به یې بیداره که نه دې ته وایي تالیفي قلب چې د هغه زړه وګټې او لکه بیرته خپل طرف ته مایل کړي دلارم صاحب ستا هم دغه 32-33 دی چې ستا به مینو بس دغه شی دی وروره او پراز خو کشر دی اکثر ملګري خفه کېږي یاره وایي دا انډر ایج دی تاسو ځان څه ولې ګرځوئ خو موږ وایي نه شی مې وی پرېښی دی ګیره مې پرېښی شکر دی لکه هغه برابر قصه ده نو دا اوس داسې ده چې دنیا خو سیاست د اوسه پورې خو ګرم نه و او بېګام ما دا ویلو چې هغسې سرګرمي نشته خو اوس ورو ټیمپو جوړېږي او شغل میله او لالا مونږ ته یاد وي انشاءالله کو به د خیره سو چې څه کېږي او یاره لالا مونږ رالو خدای شته ستا نه څه پرده خو دغه د ووټ چکر دی کوم چې کمپینري که نه او کوربه څه وي بیداره انشاءالله کو به چې زموږ نه کېږي د خیره څه دا خو داسې نه ده څه چې زموږ غږی ستاسو خامخا او بله دا چې زموږ روري ده ستاسو دغه مشران کشران دا ټول مونږ سره ناس پاسو ولاړو نو چې زموږ نه څه کېږي هغه به کوو بهرحال دا به اوس زه لږ کټ کړم په دې ځای سیاست چې دی نو ووټر کوي او ووټر هر چاته دا خبره کوي چې انشاءالله کوو به ما بل اوس غړو ته ویل چې هلکه دغه زامنو پورې موږ دا خپل کس ولاړ دی هسې نه چې خفګان مفګان جوړ نه شي او بل چې راشي هغه ته هم دقه وایي نه یاره ستاسو زمونږ خدای شته ګټل بیلل او دغه ځان له خبرې دي او زمونږ ابلوز مې دې وړو ته ویل چې هم خادم یوه ده زمونږ خپل دغه ناسته وروري ده او ستاسو ته مشران زمونږ ډېر ښه عزت او اداوه سره چې څه به وو هغه به یې کول زه اکثر به درالم په دغه طرف نو ستاسو دغه مشران دي خدای وبخي هغې به اواز وکړو د چی د روټۍ نو خپل تعلق معلوق به ساتو انشاءالله او دغه خو د ووټ خبرې دی او ځل دی باقي خو زموږ ژوند ټول عمر دی داسې نه ده خدای دې تاسو هم لري خدای دې مونږ هم لري خیال دی او قادر صاحب یو خبره پکې بله کوي وایي یاره خدای شته دا ستاسو دا روډ نه دی دې ته زما له ډېر ټیم نه خیال دی دا انشاءالله دا به زه دې ځل نه چې کوم دی دا به زه برابروم او دا به داسې روډي چې خلک به دې روډ ته زما دا زمونږ دلته دا خیخیم ده پکې که نه زه خو زم راځم کمپینر ورته وایي نو د دې روډ ته زما خیال دی دا روډ ته او دغه واړه ماړه دي که چېرته څه خدای پاک رحم وکړو په لاس کې سرال نو هغه به ستاسو د مخې بلکې ستاسو په لاس کې به بیداره دا هم وایي چې خدای په لاس کې سره راکړه زما که فنډ دی او که زما ښه دي او که زما بد دي رور هغه زما د ورکر او زما د خلکو په لاس کې وایي او بیا چې ورته مشوره باندې به کېږي او بیا چې ورته وروسته کال کې نو کله پې دا افغان مهاجرینو کیمپ دی کیمپ نمبر 1
او دینه مخکې بیا کیمپ نمبر 2 دی دلته بهرحال د 45 کال نه دا زموږ وروڼه چې دي دا ډېر د بېوزلۍ ژوند تېروي بېوزلي په دې معنی چې دلته د تعمیراتو اجازت دلته د مستقل د اوبو سکیم یا دغسې مستقل د بجلۍ انتظام که څه چې جوګاړ خو لکه کړی وي خو دلته غټه تکلیف دی عمل دا دی چې ماښام شي تیاره ولګي نو زموږ د افغانان وروڼه د دې خویندې یا زموږ ټولو خویندې میندې هغه د سیند اړخ ته ځي او دلته ټریفک هم بیا ډېر سیوایي او ډېر لایټینګ وي خو دوی ته د اوبو غټه مسله ده نو زه نه پوهېږم چې سرکار به د دې اجازت ورکوي که نه ولې به نه ورکوي دا خو بنیادي انساني حقونو کې دي نو که چېرته داسې کاري خیر والا خلک دا وګوري نو زما به درخواست دی چې د دې د اوبو انتظام که څه په قانون او د دې د لاس سره سم د مهاجرینو چې کوم قوانین دي د هغې سره سم څوک کولی شي نو دا ډېر لوی د نیکۍ کار دی او د دوی ته ډېر زیات تکلیف دا چې کله زه واک کوم نو ما ته په هغه ورځو کې بیا پته لګي چې دا ډېر زیات دا زنانه بیا د ټریفک د لاسه پاو شل منټه په دغه سړک ولاړي ځکه چې لکه ګاړو والا ته ډرایور څخه دا احساس هم نه یو بل چې هغوی ته څه پته وي چې داسې یو مشکل دی دوی د سړک په غاړه منګي په سري او دوی ولاړي د دې خبرې انتظار کوي چې ټریفک کم شي او په سړک پورې وځي او منګي او دا ټپکي او دا سیزونه دا ډېر زیات که څوک کولی شي د دې دا کیمپ تر دې زګي راغځېدلی دی د دې ډیم د دې ړومبي سره پورې نو دا کوم ملګري یعنی وس لري یا چاته ریپ وي چېرته ارګنایزیشن فاونډیشن چیریټي څوک کار کوي او په دې کې بیا که څه د سپورټ ایکسټینډ کولو ضرورت و لکه ټیکنیکل یا افیشل حساب سره یا چا نه اجازه راغستلو نو هغه به ورسره موږ په شریکه باندې کوو خو که څوک کولی شي نو دا به ډېر زیات لوی او د خیر کاری دا خو چې دا موضوع یعنی سړی چې ګرځي بات سے بات نکلی هم بات سے بات نکلنا نو د خبرې نه خبر راووت او دا پکې د خیر خبره وه زه به اوس دا شی لږ بند کړم او د ملګرو سره به ګپ ولګم او بیا چې کله موږ د منزلي مقصود ته ورسئ دی څه کول غواړي موږ کوم سیند ته ګزارل غواړي نه هلته بیا زه کیمره آن کړم کورم ودان بیدار مې متویل ده د بل مې متویل ده د مزاج مې متویل ده چې دېس چل وشو امیر صاحب ولانجه ټوله قصه مې ورته بېګا کړله خانه دا دلته نه اوس مخکې تاسو دغه پیسې میسي چې کوم دي د وارۍ ټنل او دا اینه دلته په قلاره که دا موږ زده کړو چې زنانه ځکه زموږ زنانه پردهداري وي او برقه وي او په دې کې نقل و حرکت نسبتا ګران وي یا د نظر ډایورژن پکې هم پیدا کېږي ښکاره خبره ده چې برقه او هغې کې هغه د آزاد د کتو سهولت نه وي نو پکار ده چې زموږ هغه ملګري چې ګاډي لري خدای دې هر چا له ورکړي او خدای دې دغه ته روزي کړي خو د دې خبرې ډېر خیال وساتي چې په سړک باندې زنانه پورې وځي نو دیو خدا او ترکیږي زموږ زنانه یا زموږ خلک ایون چې موږ سړي هم یو په بازار کې مختم یو نو په تیز هارن باندې یا په دغسې حالت کې خامخا او ترکیږو د دې خبرې خیال ساتل چې دي دا ډېر ضروري دي کورم ودا اوس زه دا کارغان نشم رانیوی که نه خو لکه دا خلک یې ایني او لکه زه یې نه ینم خو زه دا شیشه ښکته کوم نو په دې ستن کې د کارغان ته ګورئ به ګورئ ورته اوس دا او دا دویمه درېیمه ورځ زه خو نه یم لکه زه خو ناوخته را په وځم خو لکه ملګري وایي چې دا به کافي ورځونه دي بهرحال کارغان دي د خدای مخلوق دی او بې ضرره دي نو دا مرغۍ ویشتوي یو خبره معذرت غواړم خدا چې مستقل داسې اوسېږي لکه دا کوم چې اوس خړ کارغان راغلي دا سټې خړ غونته کې دی او ډېر ټیم له اوسېږي نو دا د غزګي په ماحول باندې غلط اثر کوي ځکه د دې خوراک کم شي نو دا بیا مرغۍ خوري دا ستا د معلوماتو په اساس خبره زه خو به عمومي خبره دا وکړم چې د وایلډ لایف دا اوس حسن دی اوس پخوا په شانې خلک وږي هم نه دی غوښې او دا هر چیز ډېر دی لہذا ښکار که په شوق کوي او هغه پراپرلی د اجازت لاندې د لیسنس لاندې کوي خلک نو کوي دي هغه هم د محکمې په اجازت باندې البته هسې عام ښکار د رزق لپاره نو دا ډېر نامناسبه دی ډېر دا نامناسبه خبره ده مرغۍ دا زموږ د ایکوسیسټم حصه ده او د خدای مخلوق دی تر څو چې موږ ته ضرر نه رارسوي نو باید خیال یې وساتو کورم ودان یو ځل بیا ماشوم وي نو که داس دا مشران دا خبره صحیح دی بیا وروسته سړي ته ډېر ایشوز جوړېږي نن سبا څوک د 15 سال نه دا ډېر مشکل ورګي نه 15 هات که تاسو دا وایئ چې موږ بلنې ته ځو ورګرځېږو نو دا تاسو غلط سوچ دی
زمونږ فکر د دې نم ډېر اوچت دی او زمونږ زایم هغه د دې نم ډېر زیات مخکې دي لہذا مونږه ګو ترو یعنی تیر شو. البته دا چې سرخ کته کربات دی دا متل به درته بل ځل ایکسپلین کوم. او دلته ډېر ښه د خوراک څښاک دغه اکټیویټیز دغه لسته کاله کې ډېر سیوا شوي دي یعنی دا هوټلې یا پارکونه دغسې شنګریله بهرحال دا پکې داسې وکړئ لکه کمرشل شو فري څنګه چې ټي وي کې وقفه راځي او تاسو تنګېږئ موږ به ورته وقفه ویله اوس ورته خلک پوه شو کمرشل ورته وایي یا سپانسرز ورته وایي خو پخوا ورته موږ وقفه ویله او ډېر سخت یې تنګ وو په هغه پی ټي وي ټو په ډرامو کې پښتو ډرامې خاص کر اردو خو نه پخوا پوهېدو نه اوس پوهېږو اوس شاید موږ منزل مقصود ته که نه دلته زما یو ډېر زوړ ملګری دی زه د 2009 نه دلته راځم سمیع الله زما یعنی شریک په نوم شریک دی سمیع الله مالټا سنټر او دا زما او د ده په منځ کې ډېر خواص چې کوم دي خصایص بلکې دا شریک دي او دا ووایي چې زه 15 کالونه دی دا کار کوي او زه مونږ راځو 15 کالونه اوس دا غریبي مریبي دا مهنګایي دا 2-3 کاله ډېره سیوا شوه نو بازار چې هغه پیلم هغسې اوس نه دی پاتې که نه هغسې خلک تللی راتللی چې خو دغه سمیع الله دی اوس مونږ دله ورځو باقي کاروایي به تاسو هلته وګورئ.